پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تا چې اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم تو او فرمایا دے بندگانو تا او دے امتیانو تا چې ما تا الله پاک جل جلاله د انصاف حکم کړی دا او دایره ته حکم فرمایلی دا چې تاسو د منځ په ټیم کې مخ کوئ د هر مانځه په ټیم کې تاسو مخ بیت الله شریف ته کوئ او الله پاک جل جلاله لچ عبادت کوي نو خالص د الله پاک جل جلاله عبادت کوي او څنګه چې پیدا کړی نو داسې هم وګوره دوباره بیا را پاسوي او بیا هم پیدا کوي او دلته په دې آیاتونو مبارکو کې الله پاک جل شانه دا بیان فرمایي چې اے د آدم علیه السلام اولادا تاسو خپل لباس والی د هر جمعات یعنی د هر د مانځه په ټیم کې ښه لباس والی او ښایسته لباس کې ګورې مونځ کوئ دې وجې نه زمونږ علماء کرام فرمایي او مسله ذکر کوي چې انسان کله مونځ کوي نو هغه له په داسې لباس کې مونځ پکار ده چې هغه صاف سوتره لباس وي بالکل پاک وي او په داسې لباس کې ولا ګورې مونځ پکار ده چې په هغه لباس کې دا په یو مجلس کې شرمیږي نه یعنی یو لباس کې ته یو حجرې ته نشې تللی یو مجلس ته نشې تللی فقهای عظام فرمایي په دغه شانته لباس کې مونځ کول دا مکروه ده لکه اوس زه تاسو ته یو مثال پیش کم یو سړی د پټي نه راشي او داسې ګنده لباس یې اچولی وي په خیرو باندې او خولو کې جب جب وي او بوی ترې نه خیږي او د پټي دوړې داړې او د ډیران دوړې داړې پې پرېوتې وي دغه شانته لباس کې مونځ کول دا مکروه دي الله پاک جل جلاله فرمایي چې کله تاسو مونځ کوئ نو د مونځ په ټیم کې خذو زینتکم خپل لباس او زینت والی یعنی داسې لباس والی چې هغه ګورې سپا لباس وي دې وجې نه علماء کرام فرمایي دا جماعتونو کې چې کومې ټوپې نه پرتې وي دا بعضې خلک وایي که نه وایي زه ثواب ګټم او جومات له ټوپۍ راوړم نو لاړ شي او جومات له ټوپۍ نه راوړي نو هغه ټوپۍ نه څوک په لتو باندې وایي څوک یو طرف ته غورځوي او بیا په داسې په دوړو داړو کې وي او خیرو کې وي نه یې څوک وینځي او چې جومات کې پې سړی موندو کې به داسې لړي کي دې وجې نه فقهای کرام فرمایي په دغه ټوپینو کې جماعت کې په دغه ټوپینو کې مونځ کول مکروه تحریمي دي یعنی دغه ټوپینو باندې مونځ نه دي پکار ښه چې کله مونځ کوې نو خپله ټوپۍ رواله صفا سوتره او هغه لباس رواله چې هغې کې ګوره ته جومات نه علاوه واده له حجرې له یو مجلس لتلی شي نو په هغه لباس کې الله پاک جل جلاله ته ودره ځکه چې لوی رب جل شانه ته ودرې نو په خیرانو جامو کې ودرې او چې یو بنده مجلس لدی نو بیا هغې کې په هغې باندې شرمېږي نو د الله پاک جل جلاله مخې ته پکې څنګه ودرېږي لہذا الله پاک جل جلاله فرمایي چې داسې لباس د مانځه په ټیم کې اغوندئ چې هغه ګوره بهترین لباس وي هغه ښایسته لباس وي داسې لباس تاسو خلئ او بعضې خلک وي هغوی په سرتوره مونځ کوي په سرتوره زمونږ فقهای کرام فرمایي وی کم سړی چې په بازارونو کې په سرتور سر باندې ګرځي
رونو دا زمونږ د علماء کرام دا مسله ذکر کوي. علامه صفدر صاحب رحمه الله هم ذکر کړي ده تفسیر ذخیرة الجنان کې. وای کم سړی چې په بازار کې په سرتور سر باندې ګرځي او دای عادت وي د دغه انسان شهادت او گواهی نشي قبلېدی. د دې انسان به گواهی چې قاضي صاحب یو کس گواه غواړي او ته په چا باندې گواهی کوي، نو که ته داسې وی چې سرتور سر باندې بازارونو کې ګرځې، علماء کرام فرمایي د دغه کس گواهی به نشي قبلېدلی. خو ته چې جومات ته راشې او داسې په بربنډه سر باندې او په سرتوره سر باندې ودرې، نو داسې مونځ هم ګورې نه ده پکار. ښه یو سړی ده د ګرمۍ حالت ته یا په کور کې ده او بے خیر ده او بعد ټیم کې د عاجزۍ د وجې نه ښه زمونږ بعضې کتابونه لیکي که یو سړی ده د عاجزۍ د وجې نه دا سر داسې سرتور کی او دا ګریبان وسپړي او خدای پاک جل شانه ته د عاجزۍ په حالت کې ودرې، نو دا خیر ده. او اسې کو د کبر او د تکبر د وجې نه سرتور ګرځې او په ټوپۍ د ته ځان بد ښکاره کېږي، نو علماء کرام فرمایي د داسې انسان گواهی ګورې به نه ده قبوله په شریعت کې. لہذا الله پاک جل جلاله فرمایي د عبادت په ټیم کې تاسو ښایسته لباس والئ او بل وکلو واشربو، خوړل او څکل کوئ. مونځ چې کوئ، عبادت چې کوئ، نو د هغې دپاره به خوراک هم کوئ، ځکه چې خوراک کوئ نو بیا د عبادت هغې کې د قوت بدن کې د قوت پیدا شي او په هغې قوت په ذریعې سره ته د الله پاک جل جلاله عبادت کوي. د دې وجې نه تفسیر روح المانی لیکي او یو فواید عثمانی دا یو کتاب ده هغې کې لیکلی دي چې یو اسراف ته اسراف دې ته وایي ښه چې د ضرورت نه زیات څیز استعمال کې دې ته اسراف ویلی شي. او که یو سړی دومره کم خوراک کوي چې د ده صحت پې برقرار نه پاتې کېږي، تفسیر روح المانی لیکي او فواید عثمانیه کې دا خبره لیکلی ده. علامه صفدر صاحب رحمه الله لیکي وای دا سړی مصرف ته، دا سړی اسراف کوونکی ده چې دومره کم خوراک کوي چې بدن ته د قوت نه حاصلېږي. چې بدن ته د قوت حاصل نشي بیا به مانځه ته نشي ودرېدی، بیا به جمع له نشي راتلی، بیا به د ګرمي کېږي او ګرمي به د وای ته به وای بدن مې کمزوری ده نشم تلی. دومره خوراک کوه چې ستا بدن ته پې قوت حاصل وي چې د الله پاک جل جلاله عبادت خو کولی شي که نه. نو څنګه چې یو بغیر دا ضرورت د یو څیز استعمالول اسراف ته، دکرنګې دومره کم څیز استعمالول چې ستا بدن پې قوت ورته نه حاصلېږي او بدن ته پې قرار نه راځي. تفسیر روح المانی لیکي دا هم ګوره اسراف کې راځي. نه دومره خوراک په کوي چې بدن ته د قوت حاصلېږي. نو لہذا الله پاک جل جلاله فرمایي وکلو واشربو، او خوراک کوئ او څښاک کوئ او ولا تسرفو، اسراف ګورې ونه کوي. اسراف دې ته وایي چې د ضرورت نه زیات څیز استعمال کوي. او یو تبذیر ده چې کم دی کې د خرچ کولو اجازت نه وي او ته ال دی کې هغه دی کې مال خرچ کې دې ته تبذیر ویلی شي. او قرآن پاک کې مبذرینو ته چې کم خلق تبذیر کوي، کم دی کې د خرچ کولو اجازت نه وي او هلته کې ته خرچ کوې، الله پاک جل جلاله دغه خلقو ته د شیطانانو رونه ویلی دي. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بېشکه مبذرین دا د شیطانانو رونو دي. نو یو اسراف ته یو تبذیر ده. اسراف دې ته وایي چې د ضرورت نه زیات څیز استعمال کړي. په 1 روپۍ دې ګزاره کېږي او ته 2 لګوې، نو دا اسراف ده. او تبذیر دې ته وایي چې یو دی کې د خرچ کولو څه ضرورت نشته او ته هسې پیسې روالې او په لیرو کې یا په خلکو باندې منې، دې ته تبذیر وایي.
د دې بدن الله پاک جل جلاله تپوس کوي او الله پاک جل شانه فرمای ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين بشکا الله پاک جل جلاله ګور اسراف کون کی نه خوخوي چې کم خلق اسراف کوي الله پاک جل جلاله فرمای د خلق سره ګور محبت نه کوم زه